مننه ویایي چې جانانه ایمونه خفه نشي څه جانانه ایمونه خفه نشي په ځون مې شاک شي چې مایان دې کړم مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي بیا لړکي اسمون سره پړه کېږي کله تیاره شي کله وریځ شي بخښنه زه غواړم یس که خیر وي میږ په مشاعره پایل د تکي شعرونو غولې دي بیا نوستي سوړا نیولې دي خو کمباله مې چولې ځکه لرګي کې ماتې بخارۍ مخه نه وینم یس که خیر وي په مشاعره پایل د تکي د مشاعرې په داوال سار کې میږ داسې شاعر لري چې د په سترګه مې یوه پیره څیک نه دلدلی چې وی وینم یا به میږ شاعر نه وي یا به دای نه وي که خیر وي دغه شاعر نوم دی ګلزندای صاحب جوړ یې شی تکړای چې ژوندای مې ولې مې دا سره مې غرات شو و دراځي کې وته وځي جوړ یې تکړای خو تو بیا ته خدای نه راخو ان شاء الله چې خای الحمدلله دو ورغو چې چلای صاحب مو دمر لاندې شعر لیکل بایی ارشاد دا شعر اول ورداس دی چې په خپل حق باندې چې مړ شه مړ خو نه په خپل حق باندې چې مړ شه مړ خو نه په نه حق چې چا پړ کړي پړ خو نه وسکه دا خلک سره مړقاوي کا چای کې نه او دا څو یای سړه مو ته ویل چې په خپل حق باندې چې مړ شه یا مړ نه خود ځا خو نه کڅی کې لګ چا دا ور پرېګ دا نه مړ کیږي کنه نه حق غوړې چې چلا صاحب دامره ما سره ارشاد خلکو خامخا ته حق نسی بیا ته نه غوړې نه چې واسطي وی غوړې وي شو دا بل غاید او مقصد چې ویایي چې د وطن پړنګول کې د ځون خړ کړال د وطن پړنګول کې د ځون خړ کړال چې دویام ور خپل جوړ کړي خړ خو نه تو خو غونډو مر پاګه داګه تیر کړه تو خو غونډو مر پاګه داګه تیر کړه نه راو بس ته واپس وړ خو نه و دا اخیری پای ته دا وی چې ګلزندای ادا سه چک چک ماشه رېژا چک چک مارګای ګلزندای ادا سه چک چک ماشه رېژا چک الاده ته باندای لور خو نه موي ارتلین کې مشاعره د پوره قدرمن شاعرونه دا یو باید به ته وایي چې زړه عجیبه ده د ناس عجیبه ده زړه عجیبه ده د ناس عجیبه ده پته ش نه ډکیږي نو د نفس عجیبه ده ویایي چې د سپینه غوړه هار مې ته یې لونګین مې ته یې لکه څه یې سپینه غوړه هار مې ته یې لونګین مې ته یې په دا تیره تیره شپه کې زه رنګین ښه بینا وینم مننه کومه ګلزندینه ډېره مننه کومه واقعا چې ډېر ښکلی شاعر ووایې چې څرګه مو ویلي وي هغه نه لټکي ښه ووایې یس میږ یو بل داسې شاعر لري چې هغه منګل سار نه زنر سوالای دی که خیر وي تو ستا به د نوم مالینی کنای بخلم از ان چوب یه پیژنه خب جا به دای گیلا وکو یه دقیقه شاعر نوم دی شرشم گل ماشاءالله نن خو ډېر ښکلی برېښایونو مناصرت و تیون څه دی چرخوله کوله شعرونه ستیر ماشومو خو یو شعر در بدل لیکلی ده کپ که غلطه ده وسه بخښنه درنه خیر دی وي بلکل د تا خیر وي یای چې هر څوک په خپل سر دی خو د ځینې رئیسون هم په خپل سر دی هر څوک په خپل سر دی خو د ځینې رئیسون هم په خپل سر دی تنخوا په کور و خولې د ځینې معلمونه هم په خپل سر یای چې دوایي کې د تا جوړه د دالې د لوبیا نه تاثیر یې ځکه نشته دوایي کې د تا جوړه د دال او د لوبیا نه تاثیر یې ځکه نشته شرکتونه په خپل سر دی ډاکټران هم په خپل سر یای چې رسمیت وي په 9 بجو په 12 بجو روشي تو دفتر ته د ځینې خداور رئیسون څه دي یای چې رسمیت وي په 9 بجو په 12 بجو روشي نور دفتر ته
څوک بې غیره زیر کې ماموران هم په خپل ځان ډېره مننه یا چې یو ترافیک وي مری ودرېږي په شپله کې چر دولماسه چر دولماسه یو ترافیک وي مری ودرېږي په شپله کې په هر چوک کې وي لوړ وي ډریورونه هم په خپل سر ډېره مننه یا چې څارنه یې چې ونه کړه دغسې ما پرېږده بخښنه غواړم ژبه باړه یا چې څارنه چې ونه کړې دغسې ما پرېږده انصاف دی ختم شوی ټکادرون هم په خپل سر ډېره مننه ډېره مننه ناخی په غصه کې کړی ده یا چې پولیس د دې وطن د خدمتګار احترام ورته پکور دی کسې ورکې یا چې پولیس د دې وطن د خدمتګار احترام ورته پکور دی چې ضابط د په خپل سر شي نو عسکر د په خپل سر دی ډېره مننه ډېره مننه یا چې ټوله په خپل سر شو دا قانون به څوک عملي کړي یا چې ټوله په خپل سر شو دا قانون به څوک عملي کړي ګل بشرخان او چیچلی ګلزندای چینرګل ټول به په خپل لار کو چې څوک دي په خپل سر ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه مړ غوماشه مړ غوماشه که مروار شه زون بخور که تکده که مروار شه زون بخور که رنگ در نویر در پنومت نستایم مننه کوم شرشمګل نه ډېره مننه کوم واقعا داسې شیونه سره مې کس کړي وي لکه اچار چکس هر شیب کې وي مننه زه نه کوم ډېر ښکلی شی و هر چاته که خیر وي فکر کړی و یس میگی بل داسې شاعر لري چې بله ورځ خبر وغی وایي چې چا والی دی بیا چې زه ورسېدم د آینده وغی وایي چې خیر و خیرت ته هېڅ چا نشته یې دغه شاعر نوم دی چې چلی السلام علیکم خیلی جمله تو زیاده کده سرگه دواده سرگه شوا نشته دا وی نشته ګلبشري خان ورو ستاسو د دعاګانو برکت دی ته چې راغلی چې کله مې ورته یاده کړه چې ګلبشري خان راځي بس ویلې زه خلاص دي زموږ نه بس خو خدای دی د عزت وکړو تا لټکې ګزاره که داسې نه چې سره خفه کړو انشاءالله انشاءالله ښه ملګرو ما سره شعر څه داسې دی ګلبشري خان اچار یاد کړل نو ما هم څه په اچارو باندې دا شعر را دغه کړی راڅرخي پې سیاسي دی ورونو ښه فکر هم وي طنز هم دی او سیاست هم دی شعر څه داسې دی وایي چې فکر کې 100,000 ډالر په کاروبار واچوم فکر کې 100,000 ډالر په کاروبار واچوم ګوپي شلغم پاتینګړ واخلم اچار واچوم وایي چې د دې ښار ټول خلک په دې اچارو روغ دي کړمه د دې ښار ټول خلک په دې اچارو روغ دي کړمه او په خپل دوکان او مغازه کې بیروبار واچوم او بیا وایي چې زه ورته کښېنم د خیر په غونډۍ شور جوړ کړم زه ورته کښېنم د خیر په غونډۍ شور جوړ کړم او خلطه راواخلم چونډۍ جوړه کړم نسوار واچوم او بیا وایي چې پټه دوستي او دښمني پالم له ټولو سره پټه دوستي او دښمني پالم له ټولو سره او مخالفانو ته په ګلو کې انګار واچوم او کله ناکله رانه دا لوبه شي ګډه وډه کله ناکله رانه دا لوبه شي ګډه وډه او زه یې باچا کړم او ګرمه یې په پلار واچوم خدای هم ژوندي لره ډېره زیاته مننه ستاسو د مینې نه قربان شم تاسو دې راته ژوندي وئ او بیا وایي چې غریب مې وساته دا قوم محتاج مې وساتلو غریب مې وساته دا قوم محتاج مې وساتلو اوبه ورخړې کړه ماهیانو ته ایثار واچوه او بیا وایي چې کله ناکله پکې سوډه شي ورګډه رانه د ډېر تشویق دا علت وي که نه چې سړی بیا بیخي وایي چې کله ناکله رانه سوډه شي ورګډه رانه کله ناکله پکې سوډه شي ورګډه رانه او بیا د دې ښار په تشنابونو ورته وار واچوه بیا وایي چې چچلیا کومه ورځ چې ستونزه خپل هدف ته وینم چچلیا کومه ورځ چې ستونزه خپل هدف ته وینم په هغه ورځ ورته یو څو لانجې په لار واچوم د خیر په لوړه غونډۍ کښېنم ورته غلی غوندې د خیر
په لوړه غونډۍ کېنم ورته غلی غوندې او خلطه راواخلم چونډۍ جوړه کړم نسوار واچوم صاحب یو ورته چې وایي چې په ګوله کښې انګورو زموږ که داسې ویلي وای چې په ګوړه کښې زار مې ته وچول دواړه سره ورته دي بیا یاره خو خدای خو دې ژوندی لره کینه وای کینه وایي چې روشه په زړه مې ګوته کېږده روشه په زړه مې ګوته کېږده ژوره پر مې ته نصیب ور ما مې شرموئ ما مې خفه کوئ نه یم ایدله یک نه یم نه کړي مې چې شاید خو بیا زه توسه نه مننه کوم بیا ډېره مننه دې نه کوم چې توسه دومره تشویق روکوئ چې چلی صاحب نه ډېره مننه کوم داسې ژور شعر یې ووایي چې په دا زنه ټک یې خې زه بیخي پوهېدم نه چې څه پکې وایي خو ده پکې مقصد پکې وي هسې نه به مننه زه نه کوم یس میږ یو بل داسې شاعر لري چې نه سبارای دی نه خستول دی نه تڼای دی نه زدرون دی نه ګرباز دی دا پته نه لګېږي چې دا داسې که هره ژبه کو یې دغه شاعر نوم ده که خیر وي زرګول په دې خپرونه کې اچار ډېر یادونو وعلیکم السلام ښه خیر ته بیا دې زون دې نه خو کې ښه جوړې لا ماشاءالله زړه مې ته ښه شم چې کنده د سوړه خپل کونج ته کړی به خو ښه یې دا ورکه بار یم سوړانې که خیر خدای پلی دا چپانې وکسه که نه سوړه دا به مې کړې تو که خیري شعر سره ده نو دې ته وکړي چې خواږ موسیقي چې داسې بیس راونیسو یو چې ککړ چې په جنجول یو جګ ولور غذا بر جوړ ده ککړ چې په جنجول یو جګ ولور غذا بر جوړ ده ځوانان پېغلې زوړه شول دا خو ستر غذا څو خو اوس شمسیې څو کرلې ورته وخوالې څو خو اوس شمسیې څو کرلې ورته وخوالې عجب یې مونږ رواج شو بس موټر غذا بر جوړ ده مننه لاس توله سره زر وي بیسو به یې کوټې سامان شرمول دي لاس توله سره زر وي بیسو به یې کوټې سامان کرون د غوړ جنجول وي فرنیچر غذا بر زرګوله د فرنیچر یې څه شی دي نه دیوار که کوچونه دي بینچونه دي چوکۍ دي میزونه دي خدای سامان ده دې ته فرنیچر یی هر ځای کې مات دي زه به کوم شادي ته وښیم سړیه هر ځای کې مات دي زه به کوم شادي ته وښیم سړیه چې مخکې و په سر اوس دې په زر غذا بر جوړ مننه کسه د خپل رواج نه مونږ داسې بالو کړه ارته جوړه کسه د خپل رواج نه مونږ داسې بالو کړه ارته جوړه مولیای په خلکو موت کړې ښه نر غذا بر شپږ لکه افغانیو نه بېکام نه کې د زنه انځرګوله شپږ لکه افغانیو نه بېکام نه کې د زنه انځرګوله ایزوم بانگا په وده رویز خوار غذا بر بیا جات نشته ورد خب یای چې ډېره غوښتنه وکړه یای چې شپږ لکه افغانیو نه بېکام نه کې د زنه انځرګوله شپږ لکه افغانیو نه بېکام نه کې د زنه انځرګوله ایزون بانگا په وده رویز خوار غذا بر چرای صاحب بونگا پیژنې ښه صحیح پیژنه چې بونگا پیژنې بیا صحیح دی میش خلک دغه خپل د لغات ته وایي چې وړه به درته وخوندم په مینه وړه به درته وخوندم په مینه په هر کنډو کې دې نیولې وي بریتونه
والله دا ډېر قوي دی ځکه ځان یې فکر دی چې 4 کنډو کې نه خو داسې ته چې اخر بابر خوندې ځکه 4 ورځې په کنډو کې به برتینه د تر نیولې وي خو مجبور یې چې ور وخوندې مننه کوم انځر ګل نه ډېره مننه کوم چې دغه فرنیچر د دې که زه خپله په پوهېږم نه خو سړی صفا ووایي چې هغه چوکۍ میزینانه څه فرنیچر که چې انګریزي نوم دی من سبا ورکه کمپیوټریزم نه کنه خو یو شعر یې مسره دی که اجازه روکوم ارشاد موت ګوټ خو نه وي نه یوره مې ښه ځکه لیکلی دی چې دا 15 کلپي راشه چې دا شعر ورسېده 15 کله مې په تېر سخت د لیوانتوب تاریخ لیکلی وی یې وایي چې ژمی رسختی شي بیا کرسي نه جوړومه خو ستا ښه فکر دې په ډله ده دغه څه چې ژمی رسختی شي بیا کرسي نه جوړومه ریپی به پکې ګټمه بس چالي نه جوړومه هر کور په تجارت بدل شوی ده شپه ورځ به کوشش کومه چې ښځون مشاور کوم هو دغه څه شپه ورځ به کوشش کومه چې ښځون مشاور کوم اول به زه رادیو ته اعلاني نه جوړوم ګران د خوا کیسه کړي ګاییس که په وېګا کې دومره څه به ورته ویایم ګاییس که په وېګا کې دومره څه به ورته ویایم زه چې پکې مصروف ومه صنفي نه جوړوم کریا مریا به وباسي تعمیر یې که ستر وي که اوړه وي خو بس دی به پکې مصروف وي که ستر وي که اوړه وي خو بس دی به پکې مصروف وي ویکټ وترمه بس ټیمي نه جوړوم د زنه خو خپله ګاټه کو ګل بشره خانه بشاکه دا کرسي کا ګاټه کو دغه ته د ژمي کې خوندره چې نه وي کنه دغه نه کې یې پوره کوي نه خلاق مقصد نه وي دا کرسي کا ګاټه کو په دا شخصي لیسته لا شخصي لیسته می مقصد دی د زنه خو خپله ګاټه کو ګل بشره خانه د زنه ته به زستا یا لیکینه جوړاو زنه بیا واقعا چې وطن ته خدمت او که شګردونه ورزل خو ته زنه خو بیا د تا ویای چې وړکی بوټینا د جمعې د ټپې د واسکاټ د خرونه خپل ته جوړی کنه ګل بشره خان هغه کې په خرته ټول سامان خپل په خرته په چاله جوړی چې هغه د کونه نه نه خو بیا د کې دخل بیا نه ایله مې داغه ته چلټ کی داغه خلک سره گزاره و شي خابي قدرمن میګ مشاعره د غزي پیرو بیا چې زګل بشر خان سره د وړه شعرونه د تازه رګم یغه پرم په لوی مهربانه خدای سپارم